بل تاسو زما دا خواست دی چې دا کوم ستاسو کلي کې دا کومې دښمنۍ جوړې شوي دي دا کوم حال جوړ دی ګوره تاسو بېچینه ما ته دا وایي یو ټوپکوال یو سړی که دا وایي چې زه په ټوپک باندې عزت ګټم ما ته به یو کس ښایي چې هغه په ټوپک باندې عزت ګټلی بای ته په ټوپک باندې خپل عزیز نه خو عزت ګټې او په تاڼه کې چې بېعزته کېږي په تاڼه کې چې رسوا کېږي په عدالت کې چې رسوا کېږي خوارېږي هغه نه کوې چې میندې خویندې جړاګانې فریادونه کوي نو هغه میندې خویندې او جړاګانې فریادونه نه ویني یو انا لوی صرف یو الله دی زورور صرف یو الله دی موږ به څه زورور شو موږ به څه چېرې تکړه شو څه به شو زه ستاسو د جرګې ته دا ریکویسټ کوم چې ستاسو کلي کې څومره داسې تنازع دي لکه دا بله کوم چې واقع شوې ده ډېر افسوسناک واقع شوې ده د دې نه مخکې هم داسې څو دغه شوي دي لکه ډېر افسوسناک شوي دي زما تاسو ته دا خواست ہے ڈی پی او صاحب میں نے ختم کرنے میں آپ اپنی مولوی صاحب کو بھی اس میں انوالو کریں البته چې کوم زموږ علما دي نه هغه هم چې په دې کې انوالو شي دا ګوره په دې زه لکه اوس په یو محله کې کوم دښمني که نه هغه ټولې محلې خلک بېچینه وي یي که نه بېچینه د خوب ماحول وي د خوب ماحول له بوتل غواړي لکه ما خو خپل ځاني زه تاسو ته وایم موږ خو تاسو یو ټول خلک یو که نه زموږ جګړې سورې په ځمکه باندې په معمولي دغه باندې په خپل کش باندې بای که دا کنال د ځمکه اخوا شوه که دې خوا شوه که لار دې ورکړه که لار نه پرېږدم بای ولې اخر نیت خراب دی زموږ نیت بد دی نیت بد دی زما نیت چاته بد دی خپل عزیز ته خپل رور ته خپل د تره زوی ته که نه ده تربور موږ د خپل د تره زوی ته تربور ووو بیا زما رور زما لاس خپې دي ما ته وایي په دنیا کې یو قوم داسې شته ما ته یو قوم څوک وښایي چې هغه راغلی ټوپک ګرځوي او دې لپاره چې د پلانې سړی به وړمه په دنیا کې یو قوم داسې نشته چې دا موږ بدبخته یو تباه خو څه کوي برباد خو څه کوي بیا اخره کې وایي زما لویه ګناه ده چې زه پښتون یم بای زما لویه ګناه ځکه دا ده چې زه په خپل ځان په خپله تباه کوم دا چې اوس کوم حال روان دی ستاسو کلي کې یا زموږ په دې نورو کې بېسوابۍ کې دی یا په دې چاپېره کوم دغه دی یا په دیر کې چې کوم دغه وشوه دې علاقې ته به خوشحالي راشي په یو معمولي دغه باندې چې نو مهرباني وکړئ خدای رسول ته وګورئ د خپل انا او دا چې دی نو موږ ټول پښتانه پکار چې پرېږدو موږ ټول یو وروڼه یو موږ په یو بل ضرورېږو نه زه چې هر څومره غټ سړی شم او غټ سړی شم زه تاسو نه غټ نه یم زه چې هر څومره غټ سړی شم تاسو نه غټ نه یم زه ستاسو عزیز یم زه ستاسو اصل نسل یم اوس که زه دا سوچ کوم چې زه خو ډېر غټ سړی یم او ته ماته سلام زه په دې پوهېږم زما چې موري بدلې دي تاسو به زما ریسپېکټ کوئ زه به ستاسو ریسپېکټ کوم زه به تاسو عزت در کوم تاسو ما عزت را کوئ که نه دي نو زه تاسو ته خواست دا کوم ما غټه جرګه رادله ډي پي او صاحب ته مې ویلي زه چونکې بیمار شوم بیا ما ته دغه شوی وه کرونا شوی وه اوس ریسنټلي زه یو 15 ورځې وشو خدای پاک هغې نه بیا دا کړی یم خو 10-15-20 دن مې په کټ تېر کړي دي نو اوس زه دوی سره کوم زه د ټولې ضلعې یو غټه جرګه م کوم او هغې سره دا ریکویسټ کوم چې هر سړی چې دی که نه په ځان باندې لښکر هم دی هر سړی مشر دی خو که زه تا عزت در کوم که نه نو زما په عزت کې کمی نه راځي که ته ماله عزت راکوې ستا په عزت کې کمی نه راځي دا فیصلې الله کوي نو زموږ اجلاس خو نن مې بس دا یو میسج تاسو در کوم چې مهرباني وکړئ راځئ چې دا کوم دښمنۍ دي تربګنۍ دي او دغه دا کارونه چې د خلاف چې موږ جهاد وکړو